रिवका د روزانا ډوډۍ. داجی سبا روان دی. ماته پته ده. مهرباني. راځئ بس ودرېږئ بس مه کوه راځئ شابه مریم چیرته ده؟ هغه را روانه ده. مریم ته رالی نن د رمو څه حال دی؟ داود وی چې هر څه ټیک دي. ډېر ښه. مریم کله چې زه دلته نه یم نو ته به د خپلې مور او خور ډېر مدد کوې. داجی ما ته پته ده څه چې کول پکاري نو زه تیار یم. ته اوس وړه نه او نه به ته همیشه موږ سره یې. داجی دومره زر ستا نه جدا کېدل نه غواړم. هاو زما تربور یونس پرون ما سره خبرې وکړې. د څه په باره کې داجی؟ هغه تا خپل زوی هنوک ته واده کول غواړي. واده کول؟ نو تا ورته څه ووې؟ هغوی خو ډېر ښه خلک دي. د هغه زوی ډېر ښه او اعتباري هلک دی. خو زه هغه سره څنګه واده وکم؟ دا ته لا څه وې؟ داجی هغه زما په شان نه دی. زمونږ سوچ هم بدل دی. سوچ یو شان نه دی؟ ته زما نه څه خبره خو نه پټې. پولیسه بدتمیزي کړې ده؟ نه داسې څه خبره نه ده. داسې څه نشته. ښه نو زه به ورسره د رښتې خبره پخه کړم. ای مورې زه هنوک سره واده نشم کولی. ولې نشي کولی؟ واده کول د شورونه د دنیا دستور دی. د یونس ښه خاندان دی او زوی هم ښه هلک دی او زما ښکلې لور مریم. نو بیا څه مسله ده؟ خو هغه د عیسی منونکی نه دی که نه داجی؟ ته ما سره ټوکې کوې. په عیسی خو زما هم ایمان نشته. نو بیا ته ما هم خپل پلار نه ګڼې څه؟ تا او ستا ملګرې د دې جینۍ په مزغو کې سا چولی دي. ورشه خور دې وګوره. ستا لور د هنوک نه ځکه انکار کوي چې هغه عیسی نه مني. ما ته پته ده چې ته د مریم دپاره ښه سوچ کې، خو تا به د هغې مرضي معلومه کړې وه. مرضي؟ هنوک یو ښه هلک دی. هغه د هر چا ښه عزت کوي او پلار یې زما ډېر ښه رشته دار دی. هغه ماله راغلو د هغوی زموږ لور خوښه ده.
نو ستا دپاره به دا اسانه وي چې ته د بل چا په ځای یونس سره خبره وکړې. ها آسان دی ولې زما په ژوند کې څه آسان کار نشي کېدی. ولې نشي کېدی؟ خو مریم به څه کوي؟ دا د هغې د ژوند سوال دی. ولې هغه به ټول عمر کور ناستی. ته خو به سبا لاړ شي. هغه لا وړه ده، نو واپس راتلو پورې دا فیصله پرېږده. کېدی شي زه واپس را نشم. نه هم را یاد کا. داسې خبرې مه کوه. زه د کور مشر او خیال ساتونکی یم. پکار دی چې زه د هر څه ته سوچ وکم. ایوب او داود دلته شته که نه؟ داود کېدی شي سبا گرفتار شي. بېغمه شه، زه دلته یم که نه؟ ته ولې تا نه هېر شو څه چې ته څومره ناجوړه وې. زما نه هېرېږي. خدای پاک زموږ دپاره همیشه بندوبست کړی دی. څنګه چې مخکې کړی دی. په خدای پاک یقین ساته، هغه شته که نه؟ دا وګوره داسې زموږ خیال ساتي. زه په دلته کې نه یم. ته د مریم زړه ته مه ګوره که نه چې هغه څه غواړي. اوس دا خبره پرېږده، خدای به خیر کړي. زه به یونس ته څه ویم؟ څه ناڅه به ورته ووې. هغه څه وایي؟ ته غم مه کوه. زما نه دی خیال چې هغه به د تلو نه مخکې څه فیصله کوي. نه غواړم چې زموږ ژوند د کلبې د غویانو په شاني. څه مطلب؟ نن سهار یعقوب غویانو سره په پرزولو. غویان خو د یو جغلان دیو، خو یو طرف ته تو بل طرف ته، او سمتي جوړ نشو. او داسې به ته او هنوک یې. هغه څنګه که زه عیسی منم او هغې نه مني؟ ستا خبره هم صحیح ده. او خور دې څنګه ده؟ ستړې او بیماره، خو پر امیده. ښه، بیماره خو ده، خو خیر دې ښه به شي. ما ته به هغه یادېږي. او دا جی ښه انسان دی، خو هغه هم عیسی نه مني. وخت سره به هر څه ټیک شي لورې. زه نه پوهېږم چې څه وکم. زما د انکار په وجه دا جي ته هم تکلیف رسي. کېدی شي چې زه په حقه یم. که زه په غلطه یم نو بیا، که موږ په غلطه یو نو بیا، زه څنګه پوهېدی شم چې مسیح لار ده او دا چې د هغه کلام رښتینی دی؟ دا ځکه چې د دې په هکله ډېر پخوا ویلي شوي دي. د دنیا د پیدایښت نه پس چې کله آدم او حوا ګناه وکړه، نو خدای ښځې ته وویل چې ستا د نسل نه به یو کس د مار سر چخړي کوي، او یو ورځ به د هغې په نسل کې یو کس د ګناه او شیطان زور ختم کړي. او خدای د عیسی د راتلو نه په سوونو کاله مخکې د نبیانو په وسیله پیشنګویانې وکړې. یشیا نبی فرمایلی دی چې مسیح به د یوې پیغلې نه پیدا کیږي، او میکا نبی پیشنګویي کړې وه
چې هغه به بیت لحم کې پیدا کیږي، کوم چې د ډوډۍ کور دی. عیسی زموږ امید او ضرورت دی. یشیا نبی دام فرمایلی دی چې مسیح ته به سپک وکتې شي او رد به شي او زموږ دپاره به ووښلی شي او رد به شي. او هغه زموږ تکلیفونه وزغمل او زموږ درد یې برداشت کو. زموږ د ګناهونو په وجه زخمی شو، زموږ د بدۍ په وجه ووښلی شو. خو د هغه د سزا په وجه موږ ته شفا ملو شوه. د هغه د بخښلو په وجه موږ روغ شو. زموږ شرم هغه په خپله اوچت کو. د بیبي حوا سره د خدای د وعدې په مطابق هغه بیا راژوندی شو او په شیطان او مرګ غالب شو. عیسی د خپل ژوند او مرګ او بیا راژوندي کېدو سره ټولې پیشنګویانې پوره کړې. مریم موږ په صحیفو باور کولی شو ځکه چې دا ټولې پوره شوې دي. دا د خدای پاک کلام دی. دا ټولې صحیفې الهامي دي او خدای پاک پخپله د دې حفاظت کوي. هغه دا صحیفې مقدسې ساتي. دا زموږ روحاني خوراک دی، د دې ډوډۍ په شان، بلکې د دې نم خو خوراک دی. پولس رسول لیکلی دی چې هره یوه صحیفه د خدای د خوا نه الهام شوې ده او دا د تعلیم ورکولو، د ملامتولو، د اصلاح کولو او د تربیت دپاره ډېرې فایدهمندې هم دي. کله چې ته د عیسی او صحیفو په هکله داسې خبرې کې، نو زما زړه دا مني. خدا راته ووایه چې زه څنګه په دې هر وخت باور ساتلی شم. مورې زه څنګه په دې یقین سره ژوند تېرولی شم. دا ستا کار دی مریم. کله چې موږ د خدای په کلام یقین او د هغې تابعداري کول زده کړو، نو الله په ایمان کې وده کولی شو. او لکه څنګه چې ته خپل ځان هغه ته سپارې، نو د کومې پوهې او ایمان چې درته ضرورت وي، نو هغه به یې درکوي. داوده ته ټیک خوې که نه؟ زه څنګه ښه کېدی شم چې زموږ خپل پلار موږ پرېږدي او د اګریپا محلونو جوړولو ځي؟ داوده، زما تلل ضروري دي. او ته به د خپلې مور خیال ساتې، د خپل خویندو او ضرور ما سره دا وعده وکړه زویه. خپل کوشش به کوم. هر څه ستا په اسره پرېږدم.
د خدای په امان. خدای دې مل شه. که ستاسو په ژوند کې داسې حالات راشي نو تاسو به څه کوئ؟ مریم د مخالفت په باوجود هم پلار له څنګه په عزت سره جواب ورکو. د مریم مور د هغې په ایمان او یقین مضبوطولو کې د هغې څنګه مرسته وکړه؟ مونږ څنګه حقیقت پیژندای شو؟ دا کیسه تاسو ته د شک او د ایمان په حقله
د څه ښودنه کوي